ډاکټر صاحب دا اول خدا راته ووایي که نه چې یو خو دا ټول کیسه روانه ده دلته د اپریشن خبرې روانې دي میلیټري اپریشن بیا په دې بحث کې دا خبرې روانې چې پخوا اپریشن نو شوي دي څه کړي دي اپریشن نو بیا دلته دا خبرې روانې دي چې سیاسي قیادت سیاسي د پاکستان پورا فورس او بیا دلته میلیټري فورس بیا دا ټولې فیصلې او بیا د ټولې پولیټیکل پارټۍ څه موقف دی دا ټولې خبرې روانې دي بیا چې عوامي نیشنل پارټۍ دلته د ټولې پارټۍ کانفرنس اعلان کړی دی په اسلام آباد کې د دې ظاهره خبره ده چې کم اولي په سر کې ویلي دي چې زموږ ایجنډا څه ده یا به دا کانفرنس څه کوي او کم بنیادي ایجنډا ده په کم نکاتو به خبرې کوي خو تاسو یې لږ راته نور ایکسپلین کړي لږ ته اوس پړئ چې دا کانفرنس چې عوامي نیشنل پارټۍ راغوښتی دی آل پارټیز کانفرنس په اسلام آباد کې دا مین ایجنډا څه ده او نور سب ایجنډا څه شي دې سره خبرې لکه تړلې خبرې دا دي که نه تاسو وګورئ چې اول یو خلکو داسې شروع کړه چې په پښتونخوا کې او بلوچستان سیسه کې هم مذاکرات پکار دي مذاکرات چا سره پکار دي زما ضامن څوک دی چې څوک به اجازت ورکوي د کوم آیین تر مخه به وي او هغې کې به څه کول غواړي شرایط به یې څه وي په کومو شرایطو کې به کېږي دا خبرې مبهم وې خو بس لکه یو مذاکرات خبره روانه شوه هغه کیسه چې روانه شوه د هغې نه وروستو بیا ځای په ځای په د جنوبي پښتونخوا په سیمو کې هم او په د خیبر پښتونخوا په مختلفو وزیرستان کې او په مطلب د وزیرستان په بېلابېلو علاقو کې په مروتو کې په سوات کې ملکن ډیویژن کې ایون پېښور او تر دې پورې چې پېښور او صوابۍ پورې هم خبره راورسېده دغه خلک راښکاره شو وسلې راښکاره شوې وسلوال راښکاره شو سره د عملیاتو سره داسې د دې مطلب دا نه و چې دا تلي و چېرته یا دا نه و چېرته یا تلي به اوس به تلي راغلي هم لکه تلي راغلي خو وي پکې چا پابندي پرې لګولې ده که بره ځي که ښکته ځي نو په دې دوران کې که تاسو خیال وکړه نو په افغانستان باندې قبضه وشوه یو وسلوال ګوند قبضه وکړه د دوحې مذاکراتو نه پس نو په دوحه کې ورسره د ملګرتیا روسه مو که چین مو که امریکې مو که برطانیې مو که ترکیې مو که سعودي مو که ایران مو که پاکستان خو دې سهولتکار و هغه خبره وشوه هلته خلک کېناسته بیا دا خبره روانه شوه چې ښه مذاکرات هم وشو هلته حکومت هم جوړ شو نو دا اوس یو ریالټي شوه دا اوس حقیقت شه دې دغه ته ګورئ لکه د سیکونس ته ګورئ که نه دا حقیقت شو دا حقیقت منل پکار دي نو چې دا حقیقت منل پکار دي تاسو چې خبره سیکونس ته ورته ووایې که نه زما مایند کلیر شه چې دا یوه خبره د بلې نه جدا نه ده جاري وساتئ یو دې نو ځکه اوس دا پښتونخوا هم په دې اماراتو کې پکار ده بیا بلوچستان هم په دې اماراتو کې پکار دی نو یو غټ د اماراتو پښتونخوا اوس د هغې نه وروستو خبرو کې ټول نه دلچسپه خبره دا راوځي نه مزېداره خبره دلته راځي چې ښه اوس به اپریشن کوو چې امارت جوړ کې نو بیا به د امارت خلاف اپریشن کوي که نه نو امارت چا جوړ کړی دی چې د هغې خلاف اپریشن کوي دا خلک چا راوستي دي چې د هغې خلاف اپریشن کوي دې سره مذاکرات چا کړي دي د کوم اختیار باندې کړي چې اوس اپریشن کوي هغه خلک چا چې دا کار کړی دی غلط و نو هغه په کوم عدالت کې په هغې مقدمه جوړه شوه په کوم ځای کې هغې ونیولی شو کوم ځای کې هغې ظاهري حراست واخیسته نو خو خبره خو مغه ده که نه چې اول طالب واستو دهشتګرد واستو بیا ورپسې په خپله لاړ شه بس هغه علاقې چې د قبضې نه پاتې هغه نورې ټولې قبضه کړه نو بنیادي طور باندې دا امارت به نه دا به سلطنت وي دا به امپایر وي نو هغه امپایر جوړولو دپاره د پخوا نه چې کوم د دې خواهش دی هغه خواهش کوي نو په دې کې اوس دې ته خبره تاسو راولئ چې دا دلته د ریاست چې کوم سټرکچر دی دا صرف فوج نه دی فوج به کېدای شي سربراهي کوي به کېدای شي قیادت کوي خو دا صرف پوره سټرکچر دی نه صرف فوج نه دی په هغې کې عدلیه هم شامله ده په هغې کې سرمایهدار هم شامل دی په هغې کې مذهبي اشرافیه هم شامله ده په هغې کې ترهګر هم شامل دی ترهګری کاروبار هم شامل دی جنګي اقتصاد هم شامل دی پیسې کوم ځای نه را پیدا کړي په جنګي اقتصاد را پیدا کړي طاقت څنګه وکړي په خلکو قبضه وکړي د پنجاب سیاست هم پکې شامل نو په هغې کې انتشار را پیدا کړه نو انتشار دا چې لکه یو داسې قسمه انتشار را پیدا کړه یا را پیدا شي یا هغه مصنوعي طور ښکاري چې داسې ګوره د ججانو تر منځ جنګ دی مخکې که تاسو خیال کړي یو بله ډرامه دا روانه وه چې د ایسای د جرنیل او د فوج د جرنیل تر منځ یعنې جرنیل شاهي تر منځ جنګ دی اوس د ججانو تر منځ جنګ دی خلک یې په دې کې رانیولي دي ځکه چې دا قبضه او دا امپایر جوړول ته نه د پامه غورځوي
د بتخورۍ د پامه غورځوي د ترهګرۍ ته د حملې دا چې څومره په دې یو څو میاشتو کې څومره پولیس افسرانو څومره پولیس کانسټیبلو عام خلکو کارکنان شهیدان کړی شو وجلی شو بیا څومره بې درکه کړی شو څومره بتې روزانه پورې خورېږي هغه ټول د پام نه وړی دی افغانستان باندې قبضه د پام نه وړې ده د پښتنو د پښتونخوا او د بلوچو پوره مبارزه هغه د پام نه وړې ده خبره څه ته پاتې شوه خبره دې ته پاتې شو چې د ججانو ترمنځ کې څه روانه ده او د جنرالانو ترمنځ کې څه روانه ده او د پارلیمان کې دننه کې څه روانه ده یا د پارلیمان د ججانو د پارلیمان د عدلي خو ډاکټر صاحب چې تاسو د کم سیکوینس یاد کړو د ترهګرۍ یو بل سیکوینس دلته و چې ډېر خوشایند و ډېر د خوند و هغه و د پښتنو سیاست مثلا چې جرګې څه الاینسز خبرې روانې شوې وشولې او دا الاینسز بیا راغی یو جرګې شکل اختیار کړ بیا راغی د پاسونونو شکل اختیار کړ دا هم سیکوینس دی بیا په دې کې خبرې وشولې ډېر په واړه خبرې واړه خو نه دي ټولې غټې خبرې د وسایلو باندې خبره وشوله دلته جنګ نه غواړو دلته ترهګرانو تنظیم نه غواړو دلته د ترهګرانو عملیات نه غواړو نو دا هم یو سیکونس روانو نو ما ته کله کله ورداسې معلومیږي که نه چې دلته چې کوم سیکونس د پښتنو د پالیټکس روان و مطلب هغه پروسس چې کوم پالیټکس خو وایي پروسس نو دا پروسس چې روان و دلته د یو پروسس ورسره روان کا نو په کوم انداز کې کاونټر کا چې زموږ نه دا خبره یې راکړله چې بله ورځ خو مونږ اعلان کوو د بل پاسون هلته په وزیرستان کې چا اعلان کوو دلته به په باجوړ کې کوو په خیبر کې کوو او بیا به زموږ د مروتو نه چې کم ګیس هغه به مې څارول بیا به په درازنده کې چې کم ګیس تیل روان هغه به مې څارول نو کرومایټ کاپر دا به مونږ یې څارول دا هر شی لاړل د منځ دغه خدای کني چې د هیرولو تاسو وایي کني چې هیر ګرانه نو د توجه یا د پام اړولو کوشش کوي یا د هیرولو کوشش کوي خو مونږ ورته بډې والی دي مهران صاحب دا کانفرنس چې کو د اصل کې خبرې دی پورې راتلمه چې دی دا یو غاړې ته انتشار خورول بلې غاړې ته په وسیلو قبضه کول بلې غاړې ته ترهګرۍ جنګ ته وده ورکول د دې ټولو مسلو دپاره څنګه چې جرګې وشوې 2019 نه را روانې دي په باچا خان مرکز کې بیا په بنو کې جرګه وشوه په 400 کې جرګه وشوه د هغې نه وروسته پښتون قومي اتحاد هم جوړ شو د هغې په نتیجه کې او اوس دا کل جماعتي کانفرنس چې په اسلام آباد کې کوم په 3 مای باندې کېږي مهران صاحب په دې کې به مونږ دا داسې کل عمومي موضوع رئیساره کا چې چاته دا پلمت په لاس ورنکو چې مونږ خو چونکې په دې خبره کول نه غواړو نو نه درځو مونږ په هغې خبره کول نه غواړو نه درځو مونږ په هغې خبره کول نه غواړو نه درځو نو مونږ ډېره مجموعي خبره منځته کېښوه چې په دې کې به چې کوم مذهبي سیاسي ګوندونه دي هغه هم ګډون وکړی شي کم تحریکونه دي هغه هم ګډون وکړی شي کم مکتب فکر خلک دي مختلفو هغه هم ګډون وکړی شي او مختلف سیاسي ګوندونه که هغه مرکزیت پسند دي که هغه رایټسټ دي او که هغه پروګریسیو روښان فکر دي او که کمپرس ګوندونه دي هغه ټول پکې په یو ځای ګډون وکړی شي او بیا دا شی ټول وسپړو دا پوره انتشار مو وسپړو دا قبضهګرۍ مو وسپړو دا ترهګرۍ مو وسپړو دا وسپړو بیا یو عمومي قامي یو داسې طریقې سره یې تاسو ورته ویلی شي یو ملي دریځ منځته راوړو بیا په هغې خلک ودرېږي نو دی خو هیرول غواړي یا پام اړول غواړي خو موږ ورته بډې والي داسې به رانه کم از کم ونه کړي ټول کار بیا زه داسې وایي چې په زیرو باندې ملټیپلای شو که دا کانفرنس کم نیت شوی دی په دې انداز کې وشي ځکه چې ظاهره خبره ده دوی ویرایلو کوشش کوي او په دومره زور ته انداز کې په اسلام آباد کې وریا دي کوي یوازې د هیرولو خو یوازې دا طریقه خو نه وه تاسو بل ګورئ یو بله ډرامه په زمان پارک کې روانه وه او هغې کې دا خبره روانه وه چې جنرال شاهي ترمنځ کیسه روانه ده او یو جنرال یو سپورټ کوي بل جنرال بل سپورټ کوي دا کیسه روانه وه دا داسې خلکو باندې کوي که نه تاسو وګورئ دا هغه خلک دي چې د افغانستان باره کې د دې تصور یو دی دا هغه خلک دي چې بلوچستان باره کې دې تصور یو دی د ترهګرۍ باره کې دې تصور یو دی د طالبانیزیشن باره کې دې تصور یو دی د قبضهګیرۍ د پټان باره اوس داسې وګورئ مشرف به وی چې څوک هم خو پښتانه دي نو وسلې راغستې دي نو همغه خبره بیا عمران خان هم کوله
چې خو لکه پښتنو د ریاست خلاف جنگ شروع کړی دی پښتنو کې جنگ شروع کړو بیا به داسې کېني ته لږ سا واله څلور نیم کروړه خلکو که ټوپک راواخیسته ته بیا داسې په ارام ناست دی. بهرحال مونږ د عدم تشدد خلک یو سیاسي خلک یو په سیاسي حواله باندې مخکې تلک غواړو نه چاته ستونزه جوړول غواړو نو په خپل ستونزو کې خو که د قبضهګرۍ مزاحمت به کوو. اوس یو خبره دا وه که نه چې پښتنو ټوپک راغیستی پښتانه جنګ کوي پښتانه دهشتګردي دویم دا طریقې سره که نه دي خو یې زموږ مزاح کوو که نه حیث مزاح مهران صاحب زما تا نه زیات حیث مزاح چا کې ده خو مونږ کله څه پنجابیانو پسې لطیفې جوړې کړي دي سندیانو پسې مو جوړې کړي بلوچو پسې مو جوړې کړي دي هندکو پسې مو جوړې کړي دي هزاروالو پسې کله مو دا کار کړی دی ځکه چې دا کار اصل کې د دې دپاره دی چې تر ټولو د سټیریوټایپینګ یعنې د خلکو د تذلیل تر ټولو مؤثره نسخه دا ده چې ته هغه لطیفو کې وکړي خپل شناخت نه وګرځوي بیا خلکو وایي چې نه زه خو هغه پښتون نه یم زه خو د پېښور یم یا زه خو لږ سم پښتون یم لکه پخپله ګپ کې هم څوک وایي چې یو خلک خدای یو مخلوق انسانان پیدا کړي دي او بل مخلوق یې پټان پیدا کړی دی مطلب دا دی چې پټان د انسان تضاد خو عکس خو دغه دی حیوان دی که نه نو خو یو انسان پیدا دی بل حیوان پیدا دی نو ټول نو دا دی وایي چې ګینې زه ګپ کې کومه او خلک ورته وخاندي خندا کول والے چې دي نو د هغې ګندم روزي که نه د هغې کوم باعث دي تعصب دی که نه هغه تعصب هم مخې ته روزي عزمي دا کولو مهران صاحب چې داسې قسمه خلکو باندې یو انتشار شروع کړ زمان پاک ډرامو شروع شو عدالت پاک ډرامو شروع شو که نه نو دغه ډرامو د وجې نه سیاسي طور کلتوري طور معاشي طور او سماجي طور ټولنیزه توګه باندې د پوره قانون پاکستان کې څومره قانون اوسېږي د هغې یو قسمه د مرۍ خفه کولو او د ریاستي سټرکچرز او د ریاستي تاسو ورته ویلی شي استعماریت یا پوره چې د ریاست کوم امپایر دی د هغې په ذریعه یو داسې طریقې سره د خلکو په ذهنونو او په زړونو په ټولنه او په شناخت قبضه کول دي چې هغه نو مونږ وایو چې دغه هغه غیر انساني دی نه تقبض غیر انساني هم ده غیر آئیني هم ده هغه غیر اخلاقي هم ده غیر اسلامي هم ده مونږ وایو چې دا ټولې خبرې د اسلام آباد په را روان درېیم مای چې کوم کانفرنس دی په هغې کې سره وڅېړلی شي او ښه اوس پړودلی شي په دې باندې یو ځل بیا هم خبره کوو چې په مختلفو ځایونو کې نشنلیانو او د نېشنلیسټو چې کوم د پښتنو سیاست کوي خپل موقف وړاندې کړی دی په دې باندې بیا په تفصیل خبره کوو چې په کم ځای کې په څومره شدت کې څنګه خبره په کم دلیل باندې وړاندې شوله ملګرو ستاسو کتلو ډېره مننه بیا بله موضوع سره تاسو